अस्सलामुअलैकुम नियात मोहब्बत चैनल के तासो हर कले दे नन मा तासो द पारा यो दी मोहब्बत बल जबरदस्त तावीज रावड़लो दा यो दासे तावीज दे चे चा हम कड़े दे आवाते फायदा ओचता कड़े दे ओ मा चे चा ला हम वर कड़े दे अल्लाह को हुक्म जरा दे आहा कार शवे दे नो दे वजी नमा दा तावीज तासो तरावड़ल चे तासो दा तावीज ओ कई और फायदा दे ओचता कई دا ډیر آسان دی او ډیر مشکل هم نه دی چې تاسو به دا نشئ کولی دا چې څومره آسان دی دنه زیات دی د تعویض اثرات دی خو بس دا تاسو ډیر سوچ او په سمجھ کې وکئ هلې وکئ چې کله تاسو ډیر زیات مجبوره وئ او تاسو ته بله لار نه ښکاري نو تاسو بیا دا تعویض وکئ دا دوه تعویضونه په یو تعویض کې راغلی دي یعنی د دوه تعویضونو اثرات دا یو تعویض لري د تعویض ډیر زیات د فائدې هم دي کا څوک دا تعویض کول غواړي نو اول وګورئ چې تاسو کوم مقصد د پاره کوئ چا د پاره کوئ او کومې رشتې د پاره کوئ ولی چې اکثر خلک د محبت تعویضونه د دشمنی د پاره هم استعمالوي زړه کې دشمنی وي خو تعویضونه د محبت ولا وکي نو داسې تعویضونه بیا اثر نه کوي نو بیا هغه کمنټونه کوي یا په واتساپ رابطې کوي چې زمونږ تعویض اثر ونه کړلو یا هغه تعویض الټا رزلټ ورکړي یعنی الټا اثر پې وکړي نو بیا هم خلک پریشان وي چې دا اخر ولی کیږي نو تاسو خپل مقصد چې کوم دی دا بالکل مضبوط ساتئ چې څه د پاره یې کوئ که تاسو تعویض محبت د پاره کوئ که نفرت د پاره کوئ نو هغه سوچ لرئ چې کوم سوچ د پاره کوم مقصد د پاره تاسو تعویض کوئ ما ته ډېر کمنټونه راتللو او ډېر راته په واتساپ باندې میسیجونه راکوي چې زمونږه رشتې شوي وي هغه ماتې شولې یا زمونږه محبوب مونږ نه علاوه بل چا کې دلچسپي اخلي یا زمونږه په فیملی کې څه مسلې وي او هغه د وجې نه لکه ډېر زیات پریشانه وي نو دې د وجې نه ما دا تعویض راوړلو چې دا تاسو د محبت کې هر مقصد د پاره تاسو دا استعمالولی شئ یعنی که په محبت کې تاسو د محبوب د پاره کوئ یا خاوند د پاره کوئ یا ښځې د پاره کوئ یا فیملی کې د چا محبت حاصلولو د پاره کوئ لکه نن سبا اکثر د خواښي او د انګور خپله کې طبیعتونه نه لګي نو په کور کې جنګ جګړې وي نو د دې وجې نه ما تاسو ته دا تعویض راوړلو چې تاسو دا تعویض وکئ اور فائدہ ته اوچته کوي اور کور کې مینا محبت اور په خوشحالي سره ژوند تیر کوي د دې تعویض چال مقرر دی اور ورځې نه دی مقرر اور د دې تعویض کلر چې کم دی آها هم مقرر دی یعنی چې کم کلر سره به کوي چې کم سره به زه تاسو ته ښایم او چې کم سره ما تاسو ته چال ښودلی دی هغه نه علاوه دا تعویض کار نه کوي نو د دې وجې نه تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما پوره ګورئ چې تاسو پوه شئ کله چې تاسو دا تعویض لیکئ نو اول به نیت وکئ صفا سوتره به ولامبئ ځان پورې به خوشبو ولګوئ بهتره دا ده چې تاسو ولامبئ اور صفا لباس هم واچوئ اور بیا ځان پورې خوشبو ولګوئ او څلور وړه سورتونه آیت الکرسي په ځان باندې چوف کئ چې د دې تعویض کم الټا اثرات وي چې هغه په تاسو باندې ونشي دې ته وجې نه خپل آثار کول چې کوم دی دا تعویضونو دپاره لازمي دی ولې چې د هر یو تعویض موکلات وي نو که چیرې تاسو نه پکې مسټیک هم وشي نو تاسو به خپل آثار کړی وي نو تاسو به محفوظ وئ نو دې د وجې نه تاسو چې کوم تعویض هم کوئ نو بهتره دا دی چې تاسو خپل آثار کوئ د سورتونو سره او د آیت الکرسي سره دا تعویض تاسو رشتې دپاره هم کولی شئ چې که د چا رشته نه کیږي یا د چا رشتې کې څه رکاوټ وي یا د ښځې فیملی نه مني یا د هلک فیملی نه مني نو تاسو دا تعویض وکئ د الله په حکم سره هغه مسلې به هم حل شي ولې چې زما یوه خور د هغه ماته ډېر زیات میسیجونه کوي او زه آخر معذرت غواړم
چې ما هغې ته میسیجونو جواب مې هم ورکړی دی. دې نه وړاندې مې ورته تعویض ورکړی و، خو وایي چې هغه تعویض نشم کولی نو مشکلات ورکي. نو دې د وجې نه دا ما بل تعویض راوړلو. او زما یو بله خور ده د هغې لکه د فیملي مسله ده چې د هلک فیملي چې کومه ده هغه د رشتې نه انکاري شوي دي، نو دا تعویض هغو دپاره هم دا کولی شي. نو د الله په حکم سره د دو مشکلات په آسان شي. بیا چې کله تاسو خپل آثار وکړلو، دعاګانې مې هم وویلې اور صفا لباس هم واچولو، ځان پورې مو خوشبو هم ولګوله. نو بیا به تاسو داسې یو ځای منتخب کړئ چې هغه ځای کې بالکل تنهایي وي، هیڅوک هم نه ځي راځي، چې تاسو بالکل پرسکون دا تعویض ولیکئ. چې کله دا تعویض لیکئ نو تاسو خپل مقصد په زړه کې او په دماغو کې مضبوط ساتئ. که تاسو یې د خوښې سکر دپاره کوئ یا خپل محبوب دپاره یې کوئ یا ملګري دپاره کوئ، نو تاسو د تعویض دپاره تاسو خپل سوچ مضبوط ساتئ. بیا چې د کوم ځای کې لیکل شوی دی 1 2 3 د انسې چې ما تاسو ته چولی دي په شروعات کې، نو هغه د تعویض چال دی. بیا چې کله تاسو شروعات کوئ نو د 1 خانې نه به شروع کوئ، یعنی 1 2 به نه لیکئ، دا صرف چال دی چې ما تاسو ته ښودلی دی. د اودي کلر کې چې کم لیکل شوی دی اعداد لکه اوس الخوب، نو تاسو به لکه دغه اودي اعداد والا لیکئ. اور د دې تعویض والا ورځ نه دی مقرر، تاسو کله هم کولی شئ اور د سټیم هم کولی شئ، خو بهتره دا ده چې تاسو دا د سهار ټیم کې وکئ چې ټیم د محبت دپاره ډېر زیات زبردست دی. د محبت والا چې کوم موکلات وي نو د هغه ټیم کې ډېر زیات کار کوي. که بیا هم چاته د سهار ټیم اویلیبل نه وي نو د مشپوشین منځه د بعد هم کولی شي، یعنی 1 بجو د بعد. هو چې کله سترګه پریوزي د ماښام اذانونه وشي نو تاسو هرګز دا تعویض لکه مه استعمالوئ. کله چې تاسو د تعویض دپاره بالکل تیار شئ، تاسو تعویض مکملوئ، نو د دپاره به تاسو یو سپین کاغذ را اخلئ اور تاسو سره پکار دی ارکې ګلاب اور زعفران. او که چا سره دا ارکې ګلاب او زعفران اویلیبل نه وي نو دا به زعفراني کلر سره دا تعویض لیکي، یعنی په رنګونو کې به وګوري چې کم پین والا کلر زعفران سره ملاویږي نو هغه کلر به راواخلي، که هغه مالټه وي او که هلکه سا زیړ وي. ولې چې اکثر خلک زه ورته زعفراني کلر وښیمه نو هغوی تور سره یا اودي سره یا یې په سره پین سره ولیکي، نو بیا هغه تعویضونه اثر نه کوي. نو ما تاسو ته د تعویض والا چال هم وښودلو او ټیم ورځ مې هم وښودله چې د ده والا ورځ نه دی مقرر، اور د تعویض والا کلر چې کوم دی دا مقرر دی. دا دغه کلر نه علاوه بل کلر سره بالکل تاسو ته رزلټ به نه درکوي، نو تاسو هسې خپل ټیم مه ضایع کوئ. اور چې کله دا تعویض مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوئ، یعنی د تعویض شکل به ورته ورکوئ او بیا به تر زعفراني کلر یعنی کم کلر سره چې تاسو دا لیکلی وي او مها کلر ته به تاسو یو ګوټ راواخلئ اور د ده تعویض نه به یې تو کوئ. بیا به تر شافر وي تاسو سره او که ټیپ اویلیبل وي نو مها به هم ورنه تاو کوئ چې دا تعویض محفوظ شي. که چېرې باران هم وي چې دا تعویض خرابېږي نه. بیا چې کله دا تاسو مکمل کړلو نو دا به یو داسې ویران ځای کې کېږدئ اور پاسه نه به په یوه ګټه کېږدئ چې د ګټې وزن تقریبا 5 کیلو پورې وي. که دې نه وزن زیات وي یعنی ګټه چې کومه وي هغه غټه وي نو بیا صحیح دی. نو که چېرې ورکوټې وي یعنی 5 کیلو نه وزن کم وي نو هغه پې تاسو مه ایږدئ، ولې چې بیا اثر نه کوي. نو تاسو کوشش وکئ چې څومره هټه ګټه وي نو هغه پې تاسو کېږدئ چې د تعویض باندې لوډ راشي. نو انشاءالله د الله په حکم سره دا تعویض به تاسو ته په 2 ورځو کې یا په 3 ورځو کې پورا رزلټ درکوي، خو که تاسو صحیح سوچ او سمج سره کړی وي. ما ته نورو ډېر زیات میسیجونه هم راځي
او ډیر خلک راته په واتس اپ باندې هم رابطې کوي. خو زه تاسو ته دا یوه خبره کوم چې کله تاسو خپل مسله په واتس اپ کې پرېږدئ نو تاسو زما د میسج لږ انتظار کوئ، ولې چې زما مصروفیات وي چې ما ته ټیم ملاویږي زه تاسو ته لازمي جواب در کوم او داسې څوک به نه وي چې هغه ته به ما جواب نه وي ورکړی. خو اکثر داسې خلک هم ورکې راشي چې هغه ما ته ډېر زیات میسجونه کوي او د هغه تعویض په باره کې پوښتنه کوي چې کوم تعویض پوښتنه ما تاسو ته په ویډیو کې ویلي وي. نو د دې وجې نه زه تاسو ته وایم چې په کمنټ کې د پوښتنې کولو ضرورت نشته، یا تاسو په واتس اپ باندې پوښتنه کوئ نو د هغې هم ضرورت نشته دی. تاسو ویډیو پورا ګورئ چې ما په هغه ویډیو کې څه ویلي دي، نو د دې کې ستاسو هم ټیم ضایع شي او زما هم ټیم ضایع شي. ولې چې تاسو یو ویډیو کې ما د مکمل تعویض ډیټیل ورکړی وي او بیا ما نه خلک پوښتنه کوي، نو زه ډېر معذرت سره یم چې زما د اړخه به هغو خلکو ته ریپلای ډېره کم ورځي چې هغه ویډیو نه ګوري او بس ډایرکټ پوښتنې شروع کړي. نو زه به هغو ته ډېر زیات لیټ جواب ورکوم. بس چې د چا سیریس مسله وي هغه تاسو میسجونه پرېږدئ او که چا دپاره کتاب ګورئ یا خپل او د خپل محبوب مزاج معلومول غواړئ نو بس تاسو خپل نمونه په واتس اپ باندې رالیږئ او سره د میندو اکثر خلک داسې شته دي چې هغه د هلک نوم راولیږي د هغې د مور نوم نه رالیږي. نو داسې کې خو نه د مزاج پته لګي او نه د کتاب پته لګي چې زه تاسو ته څه ووایم. نو د دې وجې نه تاسو نومونه خپل هم رالیږئ، د خپلې مور هم رالیږئ او دا هلک او وي یا جنۍ وي چا دپاره هم تاسو معلوموئ. نو تاسو نومونه خپل هم رالیږئ او سره د میندو هم رالیږئ. نو چې څه ریزلټ راوځي هغه به زه تاسو ته په سکرین شاټ باندې در سینډ کوم. تاسو بیا هغه ریزلټ په خپلو سترګو باندې ګورئ چې څه ریزلټ یې راوځي. زه چا سره دروغ نه وایم او چا ته دوکه هم نه ورکوم. هر څه به ستاسو سترګو د وړاندې وي، تاسو به یې ګورئ چې په حساب کې ورته څه راغلي دي. البته دا د دې لپاره بهتره دی او که نه دی. که بهتره وي خو زه به تاسو ته ووایم چې ښه دی، او که چېرې بهتره نه وي نو بیا به تاسو خپله هم پوه شئ، بیا زما د ویلو بون تاسو ته ضرورت پېښ نه شي. او که چا څوک چا دپاره بهتر نه وي نو زه به تاسو ته ووایم چې تاسو ده نه یا هلک دی یا جنۍ دی نو دې نه ځان نری ساتئ، ولې چې دې کې به ستاسو فایده وي. خو بیا هم اکثر خلک خپل مزاج هم معلوموي، کتاب هم ګوري، خو چې کله ورته رښتیا ووایي ضمیر نه مني. نو دې د وجې نه اول پوښتنه مه کوئ، چې پوښتنه وکئ او زه تاسو ته څه ووایم نو بس بیا هغې نه پس ما نه سوالات مه کوئ. ما ته ډېر خلک داسې ته راځي چې زمونږ مزاج وګوره، البته دا مونږ دپاره ښه دی او که نه دی. که رشته څوک کوي چا سره نو هغه وایي چې مونږ دپاره کتاب وګوره یا حساب وکړه چې دا هلک یا دا جنۍ مونږ دپاره بهتره ده یا نه دی بهتره، یا مونږ دا کار شروع کوو دا کار مونږ دپاره بهتر دی یا نه دی بهتر. نو که چېرې هغه ورته بهتره نه وي او زه ورته ووایم چې تاسو دپاره بهتر دی، سبا هغه ته نقصان ورشي نو بیا به ما نه پوښتنه کوي. او که چېرې زه ورته رښتیا ووایم چې دا تاسو دپاره بهتر نه دی نو بیا خفګان کوي چې داسې یې مونږ ته ولې وویل. نو دې د وجې نه تاسو اول پوښتنه مه کوئ. چې کله پوښتنه وکئ او زه تاسو ته صفا جواب درکړم نو بیا تاسو خفګان مه کوئ، ولې چې ما دا یوټیوب چینل ستاسو خدمت دپاره جوړ کړی، ستاسو خفګان دپاره نه چې زه تاسو خفګان ته ورکړم. اوس د هر یو تعویض زکات دي چې هغه ما ادا کړی بهر زما د اجازه ته تاسو دپاره یو هم زما تعویض د کار نه دی. او که څوک زما چینل نه ویډیو ډاونلوډ کوي او په خپل چینل کې اپلوډ کوي نو هغه ته هم زما د اړخه اجازت نشته دی. بیا که هغه نه څوک تعویضونه کوي نو هغه ته به هیڅ ریزلټ نه میلاویږي. زما دا ریل چینل دی، ما بل اکاؤنٹ نشته دی او نه په ټیک ټاک کې
نو په فیسبوک باندې زما بس همدا یو یوټیوب باندې چینل دی چې هغه ما ستاسو خدمت لپاره جوړ کړی دی او ډیر ماته دا هم کمنټونه کوي چې اجازت مونږ ته راکا نو ما د تعویز اجازت تاسو ته اسانه طریقه یې ښودلې ده چې زما چینل سبسکرایب کوئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما دا اړخه به تاسو ته روحاني اجازت ملاویږي بیا چې تاسو زما کم یو هم تعویز کوئ نو تاسو ته به هغه 100 کې 100% رزلټ درکوي نو دې د وجې نه په کمنټ کې د اجازت اخیستلو ضرورت نشته دی او که زما دا د سکرین والا واتساپ کار نه کوي نو ما په انبوکس کې د خپل دویم واتساپ نمبر ورکړی دی نو تاسو په هغه باندې هم ما سره کنټیکټ کولی شئ چې څه مسله وي تاسو میسیج پرېږدئ زه به تاسو ته جواب به ډیر زر در کوم ان شاء الله دی الله په حکم سره او نور که د چا د کوم مقصد دپاره تعویز لګي نو هغه کمنټ هم کولی شي کمې رشتې دپاره هم وي نو د الله په حکم سره زه به تاسو ته ډیر زر جواب در کوم او زما خپله څو ورځو نه طبیعت ناساز وم او وړاندې هم څو ویډیو کې ویلي او اکثر بیا هم ماته خلک ډیر زیات پریشان وي نو میسیجونه کوي او کمنټونه کوي نو دې د وجې نه زه تاسو ته لږه وایم چې که چېرې په میسیج کې یا په ویډیو کې لږ لیټ شي نو هغه باندې به تاسو مایند کوئ نه ولې چې د هر یو تعویز د چا دپاره کم یو تعویز بهتره دی نو چې څوک کمنټ وکړي یا په وټساپ باندې رابطه وکړي نو چې زه هغه معلوموم په هغې هم لږ وخت لګي نو د دې وجې نه د ریپلای په انتظار اوسئ زه به د الله په حکم سره تاسو ته ریپلای ډیره زر در کوم بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو له لاس پاره الله حافظ